د فزیک کانکور ښوونیزې خپرونې درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ. خپل اوسنی درس پیلوو چې عنوان یې دی امپالس، مومنټوم او د هغوی واحدونه. امپالس د ضربې او مومنټوم د حرکت د اندازې په معنا ده. کله چې پر یو جسم باندې قوه واردېږي، په حقیقت کې پر جسم باندې ضربه واردېږي چې د همدې قوې له امله جسم یو اندازه حرکت کوي چې دغه منځته راغلي حرکت ته مومنټوم ویل کېږي. اوس راځئ چې ډېر تفصیل یې په ګډه وګورو. لکه څنګه چې ګورو د ګولف لوبې یو توپ د چمن په سطحه واقع دی. کله چې په دې توپ اف قوه وارده شي، توپ له یو سرعت سره په حرکت راځي او بیا تر یوه اندازه وخت وروسته خپل موقعیت د ډي په اندازه بدلوي. نو د توپ سرعت زیاتیږي او V2 ته رسیږي. دا چې د توپ سرعت د حرکت پیل او پای ترمنځ بدلون کوي، نو توپ د دې دوو ټکو ترمنځ یو تعجیل اختیاروي چې په A ښودل کیږي. نو هغه ضربه چې په دې توپ واردېږي له امپلس څخه عبارت ده او توپ چې یو اندازه حرکت کوي د مومنټوم په نوم یادېږي. د نیوټن له دویم قانون څخه په ګټه چې F مساوي M ضرب A ده، د امپلس او مومنټوم فورمولونه لاسته راوړو. د تعجیل په ځای لیکلی شو چې سرعت د وخت په بدلون کې که په دې رابطه کې طرفین او واسطین سره ضرب کړو، F ضرب د دلتا T مساوي M ضرب د دلتا V کېږي چې د مساواتو چپ لوری د ضربې یا امپلس او ښی لوری د مومنټوم یا حرکت اندازې د بدلونونو په نوم یادېږي. له دې ځای دې پایلې ته رسیږو چې وارده شوې ضربه چې د قوې او وخت بدلون د ضرب له حاصل څخه په لاس راځي، تل د مومنټوم له بدلونونو سره چې د کتلې او سرعت بدلون د ضرب له حاصل څخه عبارت دی مساوي دی. لکه څنګه چې مو وویل امپلس د قوې او د وخت د بدلونونو د ضرب څخه په لاس راوړو. په همدې بڼه مومنټوم یا د حرکت د اندازې د ترلاسه کولو لپاره د جسم کتله په سرعت کې ضربوو. یو څه مو باید په یاد وي، هغه دا چې امپلس او مومنټوم دواړه وکتوري کمیتونه دي، یعنې د ټاکلې اندازې ترڅنګ جهت هم لري. اوس راځئ چې د امپلس او مومنټوم واحدونه په ګډه وګورو. د اندازه کولو په څلورګونو سیستمونو کې د امپلس او مومنټوم واحدونه په ترتیب لولو. پوهیږو چې امپلس د قوې او د وخت بدلون د ضرب له حاصل څخه په لاس راځي او مومنټوم هم د کتلې او سرعت د ضرب له حاصل څخه په لاس راځي. نو په MKS یا SI سیستم کې د امپلس واحد نیوټن ضرب د ثانیه او د مومنټوم واحد کیلوګرام ضرب د متر پر ثانیه دی. په CGS سیستم کې د امپلس واحد ډاین ضرب د ثانیه او د مومنټوم واحد ګرام ضرب د سانتي متر پر ثانیه دی. په MTS سیستم کې د امپلس واحد سټن ضرب د ثانیه او د مومنټوم واحد ټون ضرب د متر پر ثانیه په لاس راځي. او په FPS سیستم کې د امپلس واحد پاوند ضرب د ثانیه او د مومنټوم واحد سلاګ ضرب د فوټ پر ثانیه دی. د مومنټوم او امپلس واحدونه یو ډول دي، یعنی کولی شو د امپلس او مومنټوم واحد په لاس راوړو ځکه چې امپلس تل د مومنټوم له بدلونونو سره مساوي دی. لکه څنګه چې مو ولیدل په MKS سیستم کې د امپلس واحد نیوټن ضرب د ثانیه او د مومنټوم واحد کیلوګرام ضرب د متر پر ثانیه دی. که د نیوټن پر ځای کیلوګرام ضرب د متر پر ثانیه مربع وضع کړو، د ښي او چپ لاس واحدونه یو ډول په لاس راځي. د امپلس او مومنټوم واحدونه د یو بل له جنسه په لاس راوړلی شو، خو هغه واحدونه چې مخکې مو په جدول کې ولیدل د امپلس او مومنټوم مخصوص واحدونه دي. په دې هیله چې د امپلس او مومنټوم فورمولونه او واحدونه مو په سمه توګه زده کړي وي. د یادې موضوع اړوند د پوښتنې په راتلونکي درس کې حلوو. د خپرونې په دې برخه کې د امپلس او مومنټوم اړوند د کانکور له فورمونو څخه څو پوښتنې ګورو او تر هغې وروسته تاسو ټول په لوی الله تعالی سپارو. ښې چارې. نظر وخت ته د مومنټوم بدلونونه په څه نوم یادېږي؟ انرژي، کار، تعجیل، حس یو. امپلس او مومنټوم څه ډول کمیتونه دي؟ کیمیاوي، سکالري، وکتوري، اساسي. د قوې او د وخت د بدلونونو د ضرب حاصل د څه په نوم یادېږي؟ مومنټوم، ضربه یا امپلس،
تحفظی قوه، غیر تحفظی قوه. د امپلس واحد څه شی دی؟ کیلوګرام ضرب د متر پر ثانیه مربع، کیلوګرام مربع ضرب د متر پر ثانیه، کیلوګرام ضرب د متر مربع پر ثانیه. هیڅ یو. په مومنټوم کې بدلونونه د څه پر نوم یادیږي؟ امپلس، توان، کار، هیڅ یو. که دوه موټرونه یعنی کرولا او لاری په یوه سرعت حرکت وکړي د کوم یو مومنټوم به ډیر وي؟ کرولا، لاری، د دواړو مومنټوم یو ډول دی؟ هیڅ یو.